سلامونه ونیکې هیلې احترامات مې منې دوستانو. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت په جامو کې اوسئ. زه به لږ انتظار سم چې حاجي صاحب محترم راسي. نن را سره ښاغلی حاجي صاحب نظیر محمد نظیر احمدزی ده په خپرونه کې مېلمه ده. هر هغه پوښتنه چې لرئ تاسو کولی شئ چې په کومنټ کې تاسې ولیکئ چې حاجي صاحب محترم ځینې نیوکې په دې لنډ وخت کې یا ځینې خبرې په دې لنډ وخت کې ورسره ډېرې دي ورباندې یا اکثریت دوستان وبخښه هغه د بخښنه غواړم دوستانو د هغه کې فل بندوی سي وبخښه بخښنه غواړم دوستانو. زه به انتظار سم چې حاجي صاحب محترم راسي. حاجي صاحب نن را سره په خپرونه کې مېلمه ده. اکثریت یا زیاتره دوستان یا هغه نیوکې یا مثال په حاجي صاحب باندې لري یا کوم سوال ترې نه لري نو تاسو هم کولی شئ چې په کومنټ کې خپله پوښتنه وکړئ د حاجي صاحب څخه. زه به حاجي صاحب ته دا لینک ورولېږم او دوستانو که مهرباني وکړئ دا ویډیو را سره ته ګروپونو کې شیر کړئ ځکه چې د ما فیسبوک نه شیرینګ نه کېږي نو اسانه به وي موږ ته او هغه دوستان به هم خبر شي چې څوک غواړي د حاجي صاحب څخه پوښتنه یا کوم سوالات ولري یا غواړي چې د هغوی فکر په دې څونه وخت کې چې که موږ تاسو فکر وکړو چې ډېر زیات منفي تبلیغات یا مثال حاجي صاحب پسې روان ول یا هغه فکر تاسو موږ تاسو کوم لرو یا ما نن یو پوسټ کړی او په هغې کې اکثریت خلکو زیاتې کومنټ یې کړې ولې چې سمه ده ښاغلی غم شریک صاحب مننه. نو راځم فلحال حاجي صاحب ته هم انتظار سم زه چې حاجي صاحب راسي تاسو خپلې پوښتنې هم په کومنټو کې دا ویډیو هم را سره وړاندې شیر کړئ په ګروپونو کې نو دا به ما لپاره اسانتیا وي هغه دوستان ته کوم چې سوالونه یعنې که فکر کوئ ما نن یو پوسټ هم کړی په دې باندې اکثریتو خلک فکر یا اکثریتو خلک داسې سوالونه کول چې هغه هېڅ امکان نه لري یا مثال له خپل ځانه لګیا دي یا پروپاګند سوی د حاجي صاحب پسې سلامونه علیکم دوستانو د ما سلامونه احترامات هم منئ یا هغه پروپاګند چې حاجي صاحب پسې چا کړی ده یا هغه به خپل سوالونو ته جواب حاجي صاحب ووایي یا مثال ولې څه وجه ده چې ته تر اوسه پورې ملاتړ د یو ټیم څخه نه ده انتخاب کړی یا د ښاغلي ولسمشر څخه چې دا یو وخت کې مهمه کس و ته د حاجي صاحب څخه یې ملاتړ یا ښاغلي ولسمشر سره ولاړو نو ګورم چې حاجي صاحب محترم کومنټ راته وکوي. حاجي صاحب فکر کوم چې په مسنجر کې مې درته ویډیو درلیږلې ده. وعلیکم السلام دوستانو. حاجي صاحب هم راغی. حاجي صاحب محترم که تاسو یو کومنټ وکړئ دا تاسو ته بس زنګ در وهم. خوشحاله یم خوښ یم چې یو ځل بیا د ډېر وخت بعد مننه اسدالله خانه. تاسو او ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. خدای مو راته ژوندي لره. زه په خدمت کې یم. تاسو ښه یاستئ؟ ملګري دوستان ټول جوړ دي؟ ژوند حاجي صاحب محترم تاسو دوهګان دي یو زه انشاءالله اورم. الله خیر خدمت کې یم وروره. مننه حاجي صاحب. دا غږ انعکاس سمه ده رابه وړي ما هیډفون دلته وبخښئ حاجي صاحب هغه سوال دا پوښتنه حاجي صاحب داسې کومه مننه. بیا هم مجددا سلامونه ټولو دوستانو ته. اول خو باید دا وضاحت پکې موجود وي چې زه له مشر سره هیڅ کوم اختلافات نه لرم ځکه هغه ماته د معنوي پلار حیثیت لري. د هغه عمر سپین ږیری ده. د سپین ږیرو قدر د موږ تاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی ده
اول دا وضاحت وي چې د ما له رئیس صاحب جمهور سره هیڅ کوم مشکل نشته ده، ځکه ما 18 کاله له هغه سره تیر کړي وو او هغه نور په ځای پرېږده دا 3.5 کاله خو ټول ملت ته جوته وه چې په دې پارلمان کې ما د دې نظام په سر باندې نه یوازې د رئیس جمهور زه بلکې د نظام په سر باندې چې څه د ما وس و توان و هغه قربانۍ چې ډېر خلک یې نشي کولی ما د ده لپاره دغه قرباني ورکړې د دې نظام په خاطر باندې. کله چې انتخابات راغله دا به اولین واري ځکه زه غواړم چې هغه دوستان چې هغوی مکمل له دې موضوعاتو نه آګاه نه دي یا خبر نه دي نو بعضې معلومات نشته ورته له خپله ځانه بعضې لیکنې یا خپل نظریات نشر کوي نو زه غواړم چې ټول ته وضاحت ورکړم. کله چې موږ پارلمان کې کاندیدان سو نو تخمینا په اول راوند کې زه له لیست نه لرې سوم، زه بېرته ارګ وغوښتم، ما ته یې وویلې چې د تا رایې کافي رایې، خو دلته مشکلات دا دي هغه مخالفین چې د تا وو هغه ټول لیست نه لرې سوي دي. په دې خاطر باندې موږ غواړو چې ته هسې دویم راوند کې اخري راوند کې راوځې نو تا لپاره به کوم مشکل نه وي. د دې لپاره دغه موږ د ملي مصلحتونو په خاطر باندې دغه کار کړی دی. کله چې اخري راوند راغی په تقریبا 4:30 بجې ما ته ټلیفون وشو چې مبارکیانې وي حتی د کمشنرانو لخوا نه د انتخاباتو کمیسیون لخوا نه. زه په دې لګیا وم، بعضې دوستانو یې موږ تاسې هوایي پیرنګونه کړي وو چې کله د دوی اعلان وسو ما دا میسیج لیکه چې څوک هوایي ډزې ونه کړي هغه ونه کړي، دا یو دروند مسؤلیت ده، بلکې د ملت یو قرض ده، سړی لکه قرض چې له ملت نه اخلي نو دا داسې کار نه چې سړی ډزې پرې کوي یا خوشحالي پرې کوي، دا کوم شخصي افتکار نه ده چې زه په خپل قلم باندې یا په خپل هغه باندې راغلی یم وکیل شوی یم، ځکه ملت ما باندې اعتماد کړی د قرض یې راسره کړی، زه څنګه کولی شم چې دوی قرض ادا کړم. یو ساعت بعد ما ته له هغه نه ټلیفون راغی، ما ته ویلې سی آر آر کې ته څه مشکل لري. زه په موضوع باندې ورسېدم نو تقریبا 9 بجې زه لیست نه ووتم. دا به نن اولین ځلې چې زه تاسو فیسبوک له لارې نه دغه ډول چارجوالا یم ګوري، ټوله دنیا دا ګوري. ما له نن ورځې پورې نه په تلویزیون کې دا یادونه کړې چې ولې زه لیست نه لرې سوم یا څه وسو یا څنګه چلو، خو 8.5 کاله هغه څه چې د ما خدمت ټول ملت ته معلوم و. نور مې ویلې چې یاره دومره په حیا عزت کې سړی یو وظیفه انجام کړي، په دې حال د ما شکر د تاسو یقین وکړئ 2 رکعته ما د شکرانګي مونځ ادا کړی ده او له خپل خدای نه مې شکر ادا کړ چې په غونډه افغانستان کې بیا هم تکرارا وایم چې یو بسول ځکه ما نه غضب کړی ده او نه څوک را باندې ثابتولی چې په غونډه افغانستان کې همدا رقم ته پارلمان کې 2 دورې وزیران چې تیره دوره د کرزي صاحب و بیا د ډاکټر صاحب اشرف غني دوره وه، یعنې زه چیلنج ورکوم دغه د اوس هم ګوري، ټول ملت ګوري. 1 روپۍ ولاکه وزیر ثابته کړي چې ما یا کمیشن ته راخیستی یا ما خپل رای په پیسو باندې چاته ورکړي، ځکه ما دغه شمله د پښتنو یا د قوم یا د افغان ملت په پیسو حاجي صاحب بخښنې سره دا کوم ډېر انعکاس کوي موجودي در سره د ډېر دوستانه هغه په وړیا توګه سمه ده، زه به کوشش وکړم. نو اخري خبرې ته راځم چې کله د کمپاینونو موضوعات شروع سو د ډاکټر صاحب غني د کمپاین مسؤلین چې زه په وضاحت سره وایم چې دلته د یو فضلي په نام باندې یو څوک راغلی ده، حتی د ځوانانو نوم وشرماوه. زه مستقیما ورته وایم نه له چا نه ویره لرم نه هغه لرم، دی چې راغی هغه خلک چې د ډاکټر صاحب غني سره یې پخوا قربانۍ ورکړې وي، که هغه قومي مشرانو که د موږ غوندې ځوانانو یا نورو، دغه ټولو لپاره یو پاټک جوړ کړه چې خبره رئیس صاحب موږ په کار سو په تشریفاتو ته خپله وینا وه چې په دغه اشخاصو سره که ټلیفون وي یا د دوی ملاقات وي باید زه پکې آګاه یم، که هغه به موږ سره کار ولا صاحب نسته په سفر ده ولا صاحب ټلیفون یې بند ده، خو رئیس صاحب یې له موږ نه ډېره فاصله کې وساته. په همدې معنې جدایانې منځته راغلې، د قومونو ترمنځ د ولسونو ترمنځ 3 میاشتې مسلسل ما کوشش کړی ده چې زه څنګه اوس هم کولی چې رئیس صاحب جمهور ته دغه موضوعات، ځکه په افغانستان کې ما وخت تیر کړی ده، په دغه اموراتو کې زه انشاءالله تعالی کافي تجربه لرم، نو دغه دروازې بندې شولې. راغلو بیا موږ یو مجموعه جوړه کړه، هغه مخالفین چې د رئیس صاحب جمهور دا ټول په یو مجموعه کې مراجعه کړل او ټولو دغه تعهد وکړ چې د موږ شخصي کوم مشکل نه و. اوس رمزی صاحب راغلی ورسره رئیس صاحب سره خبره وکړه، بیا مغه رقم تر شا یې ولا د موږ سره مشکل و. ته یقین وکړه چې 2 میاشتو کې ما رئیس صاحب جمهور نه دی لیدلی، همدغه مجموعه ما
زیرک ته دغه لیست ما وراستولی په ټلیفون مې خبرې ورسره کړې چې دا یو قوي قوت ده رئیس صاحب موږ ته واخله چې دا مو سره کینی تر اعلان کې د آینده په برنامو کې یو تعهد منځته راسي لاره بنده بل سکرټر د حسین خیل په نامه یې هغه ته مې ویل نور موږ چې یو خو لیست ته ورک سي د موږ نور صلاحیت نشته ده ځکه هلته نورې کیسې روانې دي هغه خلکو پرون لاړل ای خواته زه تر اوسه پورې زه دا نه ده چې چا نه ویره لرم ډاکټر صاحب عبدالله زما دوست و کله به چې د ده او د ډاکټر صاحب ترمنځ کوم مشکل راغی اکثره جرګې ما کولې ما ناستې ولاړې ورسره کړي تر اوسه پورې نه د یو ټیم نه ما حمایت اعلان کړی نه له اشرف غني نه نه ډاکټر صاحب عبدالله نه ومن حیث د یو سیاسي څیرې زه دا حق لرم چې خپلو دوستانو سره یو مشوره وکړم یو تګلاره ځان ته معلومه کړم تر اوسه پورې نه ما له چا نه حمایت اعلان کړی ده قرار ناست یم او ګورم د حالاتو ته او زه دا ګورم چې په افغانستان کې دغه رقم ته ډلګۍ بیا د دوی ترمنځ یو اختلافات منځته راځي باید یو منځګړې ډله دلته وجود ولري د ملي ګټو په خاطر باندې څنګه موږ کولی شو چې د هغې لپاره بیا د حل لاره پیدا کړو نو زه ټولو دوستانو ته له اوسه پورې اطمینان ورکوم چې ما له هېچا نه ملاتړ نه ده کړی او چې ملاتړ کوم علني به یې بیا زه له چا نه پټم نه لرم که ډاکټر صاحب عبدالله دم یو افغان ده یو مسلمان ده په دې وطن کې ژوند کوي که هغه ته زه ورځم هم کوم ځان لپاره عیب نه ګڼم ځکه چې موږ ته نور ورونه راتلی سي موږ دغه رقم افغانستان د ټولو اقوامو مشترکه کور ده او باید اول موږ او تاسو افغانان یو مسلمانان یو په اسلام کې تعصب نشته ده ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې څوک تعصب کوي هغه د مال امت نه ده نو زه صرف د یو ټیم په خاطر باندې خپل هغه رقم ته پیشوا له لاسه نسم ورکولی چې د اسلام اصولو خلاف عمل زه وکړم چې یار زه پښتون یم او بل چاته به رایه نه ورکوم زه به کوشش وکړم چې نور ورونو سره په یو مشترکه ژوند وکړم یعنې هدف مې له دې خبرې نه و چې له تر اوسه پورې نه ما له ډاکټر صاحب عبدالله نه ملاتړ کړی او نه مې له ډاکټر صاحب غني نه کړی ده تر څو پورې چې ډاکټر صاحب غني دغه ټیم اصلاح نه شي په هېڅ صورت باندې زه د ولس یا د تاسو ځوانانو دغه مسؤلیت نسم اخیستلی چې خدای نه کرده سبا دی کندې خواته روان ده او زه وایم چې ښه کار ده زه وینم چې ډاکټر صاحب غني خپل دوستان له لاسه ورکړه خپل متحدین له لاسه ورکړه یو به ملامته و دوه به و تاسو ځوانان په دې باندې فکر وکړئ چې آیا هغه ټیم د رئیس صاحب چیرې ده تاسو په زړو کسانو په زرو کې یو دوه نسئ پیدا کولی آیا په افغانستان کې دا 1000 نفره ټول خراب دي په دې طریقه باندې خو نه حکومتداري کېږي نه په افغانستان کې موږ اقوام وحدت لاسته راوړلی سو او نه سولې ته لاره هوارولی سو د ما نن هم رئیس صاحب دفتر کاکړ صاحب اوري ما ته ټلیفون کړی و ما ورته ویلي چې زه رئیس صاحب جمهور سره هېڅ مشکل نه لرم چې یو دوه څپړاخې ما ووهي ما ته د پلار حیثیت لري زه احترام کوم د ما د ده له ټیم سره هغه ټیم سره چې دی کندو ته خطا که هغه ټیم سره چې د افغانانو یو غټ امید رئیس صاحب جمهور ته درلوده چې دی یو متفکر د جهان ده دی به افغانستان جوړوي دی به راتلونکی د موږ او تاسو جوړوي هغه غریب یې اوس داسې یو کندو تیرو ته مخامخ کړی ده چې له ټولو ولس نه یې پټ کړی ده صرف د فیسبوک له لارې نه یو څو میسیج ورته راوړي چې بابا 1000 کلن سي دا مونږ وایو خدای پاک د ډېر عمر ورکړي اوله 1000 کاله عمر په افغانستان کې یا په دې دنیا کې داتې نشته ده هغه د اصحابو کرامو ژوند و نو په دغه طریقه باندې هغه کړی چې اشرف غني په څنګ کې د دوست په نامه ځان جای کړی ده هغوی ټول د دښمنان دي او دا سړی داسې حالت ته ورساو چې دوستان ملګري قومونه دغه ټول تر خپه کړي دي نو یو برنامه شروع کړې ده هم پزدي بلدي هغه نه لرې کېږي او هم هغه کړی چې دوی موزرې وي او کې تر لرې کړي وو که چیرې دغه رقم طریقه وشوله زه اوس هم د دې ملت عسکري بیا یم افتخار سره د وطن د هرې قربانۍ ته حاضر یم مننه ډیره زیاته محترم حسین خیل او فضلي دې نمونه ډیر زیات ذکر کیږي په سوشل میډیا کې کدا تاسو د خلکو ته وضاحت ورکړئ چې دا څه دنده لري په دې انتخاباتو کمیسیون کې فضلي په خپله باندې د رئیس صاحب جمهور یو مشاور و خو اوس یې هرکاره ځان جوړ کړی تشریفات د په خپله حلقه کې اخیستي دي اداري امور د په حلقه کې اخیستی هغه لارې چې رئیس جمهور سره سړی
ټلیفوني یا مثلا د ملاقات هر څه د په خپل لاس کې اخیستي دي او هلته خپل کسان ځای په ځای کړي دي. هغه خلک چې هغوی واقعیات بیانوي، رئیس جمهور آګاه کوي، په هغوی ټولو باندې لارې بندې کړي دي. پیسې د پزلي په لاس کې، روابط د پزلي په لاس کې، ملاقاتونه د پزلي په لاس کې، هر کاره یې ځان جوړ کړی دا. معنا دا چې تشریفات په خپله ولقه کې اخیستي دي او همدا رقم ته ټلیفون ذریعه باندې که ته وغواړې ایمیل، حتی د رئیس صاحب جمهور ایمیل اوله پزلي او بعدا رئیس صاحب جمهور ته فارورډ کېږي، هغه یې کتلی شي چې څو پورې پزلي رضایت نه وي ته ایمیل نشي کولی، ټلیفون باندې خبرې نشي، مطلب رئیس جمهور سره رابطه ته نشي کولی. او حسین خیل د سکرتر د هغه نه زه کوم شکایت نه لرم. حسین خیل دغه ما ویلې چې هغه سره ما خبرې سوي، شاید دی د 2-3 زره تقریبا 9 ځله ما ته ټلیفون کړی، امازی صاحب لاین کې اوس رئیس صاحب د سره غږیږي، بیا ټلیفون ورک سي، بیا 2 ساعته بعد بیا ټلیفون چې امازی صاحب په لاین کې اوسېږي، رئیس صاحب در سره غږیږي. 2 هفتې په دې باندې ما باندې تېرې کړلې. بعد له هغې نه ما ته دلته ډله راغله، هغوی وویلې، ما ورته ویلې چې زه رئیس صاحب سره کوم مشکل نه لرم، رئیس صاحب د ما خپل تن وجود ده، د ما مشکل د ټیم سره ده. دغه ټیم چې نه پرېږدي، دغه مشران، قومي مشران، علما کرام، ځوانان، تاسو به کتلي دغه عیسی محمد نه تاسو پوښتنه کولی شئ چې دی په څومره شوق دلته راغی، ولې لاړه. همدغه وجوهات و چې د هغه غریب یعنې هغه دا وکړه چې مترزینو کاندیدانو تقریبا 150-200 نفر یې ورواستل هلته رئیس صاحب جمهور ته ملاقات لپاره، حتی د عکس اجازه پزلي ورنه کړله چې هغو نه عکس واخلي چې سبا وښودل شي چې مثلا د موږ او تاسو یو دوست دا افتکار کړی، دومره دوستان یې راوستلي چې دا کریډیټ بلې خوا ته لاړ نه سي. نو چې یو مملکت یا د ارګ یو حلقه په دې کې وي چې په یو ځوان باندې دومره لورونه نه وي، نو هغه به د مملکت له ټولو اقوامو سره څه رقم ته روابط د رئیس صاحب جمهور جوړ کړي. بېشکه اجسام محترم تر ډېر حده پورې موږ ته شکایات را رسېدلی ده، فضلي را رسېدلی ده چې دا نه غواړي رئیس جمهور ته هېڅوک هم نه پرېږدي چې وړاندې سي. لکه چې ډېر مخور قومونه ورغلي دي ورته، اجسام محترم مخنیوی هم سوی ده، همده مخنیوی کړی لکه سره هم ستا په ډاګه وضاحت وکړو. او تاسو خو تر اوسه پورې اجسام محترم د یو ټیم څخه زیاتره خلک دلته توهین کوي، توهین په ډول اجسام محترم وایم اجسام محمد نظیر چې دا وتلی دی ډاکټر عبدالله عبدالله سره ټیم کې درېدلی ده، تر هم کومه حده پورې دا حقیقت لري. ګورې ما خو مخکې هم درته وویلې چې بیا هم تکرارا وایم چې ډاکټر عبدالله سره زه ډېر پخوانه دوستانه تعلقات لرم، چې کله د رئیس اجرایه و که رئیس صاحب جمهور و د ده ترمنځ به کوم مشکل راغله، همیشه حتی د سولې لقب، د سولې سفیر لقب دواړو ما ته راکړی و. په دغه موضوعاتو کې به زه ګرځېدم چې زه هیات اداري وم، رسما له ده نه کوم ملاتړ یا د ده ټیم تر اوسه پورې ما نه کړی ده او نه څوک دا سند وړاندې کولی شي او نه تر اوسه پورې یم. که چیرې مې خوښه راغله بیا دا ممانعت څوک نشي کولی. دلته ډیموکراسي ده، زه یو سیاسي شخصیت یم، ما په دې افغانستان کې ډېرې قربانۍ ورکړي، زه داسې نشم کولی چې زه په کور باندې کښېنم. زه تر څنګ دوستان لرم، ټیم لرم، ملګري لرم، همدغه رقم ته همفکره ځوانان لرم، خو زه چې هر څه کوم ټول قوم سره په مشوره باندې به وي. تر اوسه پورې بیا هم تکرارا وایم چې دغه 7 ساعته پورې زه تا سره خبرې کوم، زه نه ما له چا نه ملاتړ اعلان کړی ده. چې ملاتړ اعلانوم هغه به علني وي، د مطبوعاتو په مخ کې به وي. زه بیا په خپلو ټولو دوستانو باندې هم فکره باندې غږ کوم، حتی په تاسې دوستانو غږ کوم چې زه دغې خوا ته لاړم، که کوم دوستان ما سره ځئ د ما دغه تګلاره سوه. تر اوسه پورې زه تقریبا له پرون ورځې پورې رئیس جمهور ته د ده ټیم ته منتظر وم چې دوی به غږ کوي، را به سي، دغه دوستانو ته به وخت ملاقات ورکړي. یعنې 2 میاشتې مسلسل 90 وکیلان د تیرې دورې او 48 سناتوران د دغې لپاره ما د وخت غوښتنه کړې ده. ښه چې څوک تقریبا 140 څېرو ته هغه داسې څېرې چې ولس د افغانستان څه کوي، ګوګل کې ته هغه سرچ کړه، د هغه نوم او د هغه ډیټیل به درته راځي. چې دې ته څوک وخت نه ورکوي، په دې باندې باید ځوانان پوه شي چې دلته داسې یو کړۍ قرار لري چې هغه قصدا رئیس جمهور ناکاموي. اوس پلان شرایطو ته چې ګورم، ما په شمشاد کې یو مصاحبه وکړه او بعضې دوستانو بل رقم تصور تر کړی و. ما دا ورته ویلې چې دغه ټیم د رئیس جمهوري په اول راوند کې اوس عبدالله روان ده، په دویم کې دغه د حکمتیار ده، په دریم کې نبیل ده، څلورم راوند ته رئیس جمهور رسولی ده. د دې معنا دا نه ده چې ما چاته هغه ورکړي، هغه حقایق به زه ورته وایم. دوی باید دا ځان اصلاح کړی وای چې ولې برحاله رئیس جمهور د یو مملکت دومره خوارۍ کړي، دومره قربانۍ ورکړي، ولې دی 4م راوند ته راځي. د هغې وجوهات دا و چې دغه رقم ته اشخاص لکه بیا هم وایم د هغه کوم
ځان ته غره نسی فضلي چې زه ولا ما هر وخت ما حاجي نظیر امازه یادوي خو زه د دې لپاره تاسو ځوانانو ته یادوم چې دغه رقم ته کړی د رئیس جمهور تر څنګ وي رئیس جمهور دې حالات ورساو دا ما سره یو غټ تشویش ته ما ته ملي ګټې له شخصي نه ډېرې مهمې دي او تاسو به کتري په ولسي جرګه کې چې ما همیشه له ملي ګټو نه دفاع کړې ده اوس مې فکر او غم دا ده که چیرې ما د قدرت په خاطر باندې له چا نه ملاتړ کولی خو اولین دغه پوسټ چې اوس هادي صاحب ته ورکړه دا ما ته پیشنهاد شوی ریاست اجرایه ما په هغه وخت کې قبول په دې خاطر نه کړ چې زه ما غوښتل چې زه اوس هم کولی چې یو ملي ټیم سره جوړ کړو سرتاسر د افغانستان د سولې لپاره کار وکړم یو طرف نه سمه نو اوس هم زه داسې کوم خاص مجبوریت نه لرم چې زه د یو چوکۍ په خاطر یا د پیسو په خاطر په دې خاطر چې دې ټیم کې د رئیس جمهور اصلاح رانغلله او تر اخره پورې هغه وساته فضلي زه په جاره سره وایم چې ډاکټر صاحب عبدالله ته بیا هم زه احترام لرم چې تورسم په څنګ کې هم درېږم او دغه رقم ټیم په څنګ کې بیا زه نه درېږم ځکه دا ناکامۍ کاندې ته لویږي زه دا مسؤلیت بیا غاړې ته نه اچوم مننه حاجي صاحب موږ ځوانان یا څه کولی شو چې دغسې ټامیانو مخه ونیسو یا دغه ټامیان چې کوم دي ولسمشر ته ځان نږدې کړی ده په زړه یې لاس غواړي چې ولسمشر ناکام کړي موږ ځوانان یا موږ فیسبوک یا مثال د خپرولو طریقه یا هملته لاریون راښکړ یا مثال د ده خلاف موږ څه شی باید وکړو دې په هکله باندې چې محترم ګورئ ما له ټولو ورونو نه دا هیله ده چې شخصا زه نه فضلي سره کوم پوله پټی شریک لرم نه ولاکه چندیان داسې پیژنم حتی د ده فامیل سره زه واقف نه یم چې پلار یې څه کاره ده ورونه یې نه ما سره په قوم شریک ده نه ما سره په کوم بزنس کې نه په هیڅ نوع شراکت زه نه ورسره لرم چې بعضې دوستان دغه ونه وایي چې ما به ده سره شخصي مشکل وي د ما مشکل صرف د ملي ګټو په خاطر ده ځکه افغانستان یو سنتي اسلامي جامعه ده دلته احترام متقابل ده دلته به د قومي مشر احترام ته کوي د علماو احترام به کوي د ځوانانو هغه ځوان چې هغه واقعا د خاورې ته د ملت وفاداري د هغه به عزت کوي نو د تا عزت خلک کوي دلته برعکس ولا تاسو یقین وکئ چې له ولایتو نه خلک راغلي قومي مشران 3 ساعته 4 ساعته د کمپاینونو دروازو مخې ته ولاړ دي په کوڅو کې دوی ته اجازه نه ده ورکول سوې چې یو پیاله تریخ چای ورکړي او دا برنامه ورسره شریکه کړي دوی دا وایي چې موږ پوره یو او مستقیما د فضلي دا خبرې دي وکیلان د پارلمان ورغلي وو چې موږ اوس ټیکهداري ختمې کړي دي موږ مستقیما ملت سره مخامخ یو موږ ته قومي مشر او علما او دا کوم اهمیت نه لري ولس له موږ سره ده هماغه وجه وه چې مشران ورځ په ورځ فاصله ایجاد کړله حالات دې ځای ته ورسېده اوس تاسو ځوانان کولی شئ یعنې زم په خدمت کې یم د ما په وجود کې دغه د بیا د تحصیل طریقه دا فیسبوک د ټوله نړۍ ګوري ما د تلویزیون له پردې نه اعلان ورته کړی و اوس هم زه اعلان درته کوم همدغه فضلي راوغواړئ او مناظرې ته دومره یو نقطه د ما په وجود کې وښیي مثلا زه ځان دغه د مشرانو ټولو په نمایندګۍ زه ځان درته ښیم چې یوه نقطه د دی وښیي چې دغه نظام ته دغه رئیس جمهور ته یا دې حکومت ته مونږ خدای نه کړه کوم خیانت کړی چې ما خدمت ورته کړی د دوی په سر مې قربانۍ ورکړي همداسې امثال دا نور ملګري زه ټیم درته ښیم او برعکس چې راسو اوس یو ملي موضوع راسي د وخت تا ته نه درکوي ملي موضوعاتو کې تا سره مشوره نه کوي په ټیم کې تا نه شاملوي نو طبعا دلته خو انسان دا خو ټول داسې نه دي چې فضلي بندګان دي دا د خدای بندګان دي په دې افغانستان کې قربانۍ ورکړي دي د دې نظام په سر باندې یعنې تاسو یقین وکئ ما خو داخلي لانجې څه کوي چې ما حتی د ملکونو په سطح باندې د نظام په سر باندې بدۍ اخیستې وي خو زه افتخار پې کوم چې هغه ما شخص لپاره نه وي د وطن په خاطر وي اوس هم زه دا وایم چې زه له رئیس جمهور سره هیڅ کوم مشکل نه لرم ماته د معنوي پلار حیثیت لري ماته د یو مشر بیا مې افتخار پې کوم د ده په وجود باندې د ده په کارکرد باندې خو بدبختانه به وایم چې داسې ټیم یې له ځانه تاو کړ چې د دغه کارکرد د دغه وطن سره مینه دغه ټولو له سوالونو نه لاندې کړله یعنې مثلا زه چې ځمه منهای زه ځان د دې لپاره درته ښیم ما سره امثال همداسې په زراو دوستان په زراو قومي مشران دغه جهادي رهبران همدغه رقم ته نور سیاسیون چې اوس بلې خواته روان دي یوازینۍ لاره دغه ده چې د فضلي او د ده ټیم ورسره همکاران وي رئیس جمهور داسې یو موضوع ته برابر کړ یا یو داسې حلقه یې تر تاو کړله چې ټول ملت یې تر ناراضه کړ او هغه یې دغه رقم ته کړی چې هر سړی د ده تکړه ملګري چې په ده باندې سر ورکاوه اوس مجبورتا هغه د نورو ټیمونو سره وصل کېږي ورځ په ورځ باندې حمایت تر اعلانوي نو د دې ټولو مسایلو
بیا هم زه وایم چې پړه یې ښیې ملامتیا یې ښیې بالخصوص په فضلي او د ده په ټیم باندې به وي زه ملت ته دغه ډاډ ورکوم چې تر اوسه پورې انشاءالله تعالی ما نه د چا په خوله زه په خپله مستقیما مستقل سړی یم نه د چا پورې وابسته یم نه مې چا پورې ځان وابسته کړی او نه مې ځان په چا خرڅ کړی خو د خپل ځان صلاحیت لرم د دوستانو 2 ورځې نور هم ما نن رئیس صاحب دفتر ته ویلي که فضلي په دې ټیم کې د ده دغه ټیم هلته موجود وي نو په ده باندې د مبارک وي موږ خو دغه اوس یم په همدغه منډو ترلو همدغه ځوانانو همدغه د موږ او تاسو همکاري وه چې دا یم ریاست جمهوري چوکۍ ته رسولی اوس به دا دوره فضلي ته ورپرېږدو چې دی څه شی تر جوړوي خو مسؤلیت به یې ټول د فضلي رئیس صاحب جمهور هم زه له دې نه آګاه کومه ځکه دغه د اولین وار داسې ما خوله خلاصېږي تاسو فیسبوک له لارې نه ځکه تاسو هغه پاک نفسه ځوانان یې زه درغلی یم تاسو مې لیدلی وایي د تاسو همکاران چې دا ونه وایي جناب رئیس صاحب د تا ټول دغه ملت ټول تا سره وو د تا رایې ته ضرورت نه وو دغه ملت به تا ته په افتخار رایې درکوله ته داسې یوه حلقې برعکس خلکو ته معرفي کړلې چې مثلا ما ښیي چې د اشرف غني له حاجي نظیر سره وفا ونه کړل دی به له چا سره وفا وکړي او دا یو واقعیت ما خو له تا سره 18 کاله تیر کړي دي دغه د خدمت کې دي یو پوینټ ما باندې ثابت کا خو زه خو عزت لرم چې تا دغه رقم ته چوکري په ما باندې دروازې بندي تا سره د ما ټلیفوني خبرې بندي تا باندې د ما ایمیل بندي نو زه بیا مجبورتا بلې خواته حرکت کوم او د ما حرکت به تنهایی حرکت نه ما سره اقوام شامل دي ما سره دوستان شامل دي زه چې حاجي صاحب محترم په غږ کې مو ستونزه یو ځل بیا کومنټ وکړئ شاید غږ مو هم سره سم سي دوستانو ځینې دوستانو پوښتنه کړې ده چې د فضلي یا په سوشل میډیا کې د ټامي په دا ورسره څنګ کې دغه سره دا د فکر کومه چې د غني بابا د کمپاین مسیران دي دا ورته ټاکل دي چې څوک غني بابا سره داسې ډېر قومي مسیران دي دوستانو ویډیو را سره وړاندې شیر کړي چې دغه د ټامي فضلي خبره دوستان ته ورسېږي یا مثاله خلک پر دې باندې پوه شي یا آګاه شي چې څوک د غني بابا مخنیوی کوي یا د غني بابا چې که ماتې سره مخ کوي نو فضلي چې د ټامي باندې مشهوره ده د بل غنه راغلی ده نو دا د دې حسین خیل او د ملا فضلي په دا به د وجه ناکامه کېږي غني بابا نو دوستانو ویډیو وړاندې را سره شیر کړئ تر څو پورې هغه خلکو ته ورسېږي څوک چې غني بابا ته خیر غږ خو به ورسېږي په هر لحاظ حاجي صاحب محترم که باید ښاغلی غم شریک صاحب همداسې ده چې د ټامي مخه باید ونیول سي دغه د فضلي چې د غني بابا یا مثال چې هر هغه قوم هر هغه څوک غواړي چې غني بابا ته وړاندې سي نو دا یې مخنیوی کوي مخه یې نیسي نو نه پرېږدي چې غني بابا سره هر مخور لکه اسماعیلین صاحب دا چې ډېر مخور انسان ده په ننګرهار کې په ډېر دغو علاقو کې ننګرهار کې په دې ولایتو کې ډېر یعنې نفوس پر نفوس اشخاص دي چې غواړي غني بابا سره په ټیم کې ودرېږي خو نه دغه فضلي یا ټامي د ده مخنیوی کوي نو د دې په هکله باندې به موږ او تاسې مبارزه کوو یا به دا خلکو ته ښیو مشاور ده بېشکه د فضلي د ولسمشر مشاور ده او غواړي چې په لوی لاس باندې ښاغلی غني بابا چې ستونزه ورته جوړ کړي لکه څنګه چې حاجي صاحب نظیر احمدزی پخوا د غني بابا ته حتی شخصي ستونزې ځان ته هغه کړې ولې مخ شوی شخصي ستونزو سره ځان مخ کړی خو اوس نه غواړي چې مثال دا ټامي نه غواړي خپل ځان ورته نږدې کړی په دروغو رښتیاو باندې نه غواړي چې نور هغه مخور قومونه راسي او د دوی سره ودرېږي حاجي صاحب محترم تاسې که ما سره یاستئ یو کومنټ راته وکئ مننه به مې ځکه چې قطع سونیټ مو لاړ فکر کومه او نور دوستانو دا کومنټ به حاجي صاحب محترم تاسو لیدلی چې ټول قوم تاسو سره ولاړ دا ټول اقوام تاسو سره ولاړ دي نو د دې فضلي مخه به نیسو انشاءالله که په هر دلیل باندې په هر رقم باندې انشاءالله حاجي صاحب محترم که تاسې بښنه غواړم که یو کومنټ وکړئ راته حاجي صاحب محترم بښنه غواړم قطع سو نټ کې ستونزه وه فکر کوم تاسو خوانه که کولی شئ چې یو کومنټ وکړئ بیا راسئ حاجي صاحب محترم ځینې دوستان یا مثال په دې باندې نور وضاحت هم ورکړي یا لږ مخکې غږ هم انعکاس کوم مننه به دي نو حاجي صاحب که غږ مې اورئ تاسې کومنټ وکړئ چې زه تاسو ته بیا وخت درکړم دلته ډېر اکثریت دوستان یا ډېر خلک
چې منتظر دي دې ته چې تاسو سره یا د تاسو دا ستونزه یا مثال موږ په دې باندې آګاه یاستو په دې باندې پوهېږو حاجي صاحب چې ستونزه ټول هغه کې موجوده ځکه یو خو لکه تا چې څه رقم وویلې چې یو خو دا یو مسیر به خرابي دوه به خرابي اندونه خلک خو نشي کېدلی ځکه چې د جرمني نه قاري صاحب عیسی محمدي م ورغی ورته لکه هلته پرې نه ښودل شو چې ورسره یا مثال نږدې نه وګوري بیا هغه دوستان چې د موږ ګوري د غني بابا ځینې ګاردان له ما سره دي که هغوی ورته د هغه ګور رسولی سي د موږ نو دا به یې تاسې ډېره زیاته مننه وي ښه فضلي د ټامي چې دا هغه د غني بابا مشاور د غواړي چې غني بابا په لوی لاس ناکامه کړي غوښتل مې چې دغه غږ یا دغه تاسو سره تاسو دوستان ته د معلومات درکړو موږ چې حاجي صاحب محترم ځینې نیوکې په حاجي صاحب محترم باندې وي چې دا د ډاکټر عبدالله سره درېدلی ده خو حاجي صاحب محترم په دې باندې نه ویل چې زه تر اوسه پورې هېڅ چا سره درېدلی نه یم نه مې دې چا کړی و ځینې کومنټ یې ځینې هسې و حاجي صاحب د تاسې کومنټ یا فکر کوم چې تاسې نټ کې ستونزه ده که تاسې یو کومنټ راته وکړئ زه به تاسو ته زنګ هم در وهمه له هغې نه مخکې به زه د ښاغلي غم شریک صاحب نظر راواخلم